Bismillahirrahmanirrahim. The Oracle FX installation देखिए हमारे पास Oracle FX installation को लम्बाई तासो बाय दिया installation लपरा दिया setup वाला है Oracle FX application setup वाला है अगर setup तासो बाय इंटरनेट हम रहा डाउनलोड की इंटरनेट पो ब्राउज़र की बदावली की और लेगा बाद बताइस्ता the oracle.org को नमानी तो लेगा साता सका फ्रीली डाउनलोड वाला सी तो हम तरीका इसी दा आगा دیغه مطلب دا ما سره دی اوریکل اف ایکس 19.2 ورژن کوم چې سیټ اپ ما سره موجود ده نو دا سیټ اپ سره هم تاسو کولای شئ غو انسټال کړئ مړه به دا سیټ اپ تاسو ایکسټراکټ کړئ نو ایکسټراکټ هیر ایکسټراکټ فایل تاسو کولای شئ به ایکسټراکټ فایل کې مطلب سی ډرایو کې هر جی اوس دا غواړم سی ډرایو کې چې کوم ایکسټراکټ کوم سی ډرایو کې بدلته اوکی وای او بعد چې سي ایکسټراکټ سي او اس کے علاوه ایکسټراکټ سو لغه بعد دی سی ډرایو تر ځم په سی ډرایو کې بعد دی پکس یو فایل راځي او په دغه فایل کې دغه اپیکس ټول انسټالیشن ټول فایلز ایکزی فایل هر څه په دې فایل کې موجود دي نو په اپیکس دې فایل کې به تاسو کولای شئ هغه چیک انسټالیشن تر سره کړئ نو کله چې مو دا ایکسټراکټ کو او دې فایل ته برایسي کله چې دې فایل ته راغی او بیا به شیفت وینډو شیفت لیفت کلیک کوئ او تاسو به اوپن پاور شیل وینډو هیر لسنډي لاره هم کولای شئ خدای ته ټولو بیسټ طریقه ده دلته به تاسو کلیک وکړئ چې کله مو کلیک وکړو او بیا به سی ډي یا چین ډایرکټ به ووایي او له هغه بعد بیا اسکیل پلس ته راشئ تاسو پورې دغه انسټالیشن موږ په اوریکل کې ترسره کړو او کله چې راغلی بیا به یوزر د ډي بي اي یوزر به دې ته چیک انټر کړئ او زه اوس از ډي بي اي یا ډیټابیس انویسټر د اوریکل د اسکیل پلس سره زه وصل شوم نو زه کولی شم چې اوریکل افیکس چې کوم انسټال کم انسټالیشن لپاره لومړی تاسو دا کمانډ راواخلئ یا کاپي کړئ او هلته چیک واچوئ کله چې مو واچو او بیا به چیک انټر به پریس کړئ زه دا انټر پریس کوم او یو څه وخت به انتظار ورته وکړئ اوس د تاسو اسکیل پلس چې د هغه بیرته ډسکنیکټ شوی ده نو دوهم ځل لپاره بیا تاسو اسکیل پلس هغه کوي اسکیل پلس به کنیکټ کړئ اسکیل پلس کله چې مو اسکیل پلس انټر کړو بیا به تاسو یو یوزر وصل کړئ سیس کله چې مو دا کنیکټ کړو او له هغه بعد بیا تاسو چې وکړئ الټر اپیکس ای پی کمپیګ دغه فایل به تاسو راکاپي کړئ او بیا به دغه تاسو چې کوئ پلیس کړئ دلته او بیا به انټر ووایئ او بیا به یو څه وخت انتظار وکړئ او کله چې مو هغه ترسره کړو نو له هغه بعد به بیا راشي او په دې کې به د الټر یوزر انانیموس اکاونټ انلاک دغه به راکاپي کړئ دغه آپشن او هلته به یې چې کوئ پیسټ کړئ دا دې لپاره کوو چې په دې کې څومره اکاونټ یې که هغه سکاټ یوزر وي سکاټ یوزر وي که هغه ډي بي اي یوزر وي که هغه اني یوزر وي هغه به تاسو ته که چېرته لاک وي هغه به تاسو ته په اتوماتیک ډول باندې انلاک دا به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دې هغه باندې کلیک وکړئ بیا به یو څه وخت انتظار سئ مو هغه ترسره کړو بیا به راشئ یا اپیکس کمپیګ ډاټ اسکیل په نوم باندې دغه یو هغه به راوخئ کمانډ او دلته به یې چې کوئ پلیس کړئ او بیا به انټر ووایئ یو څه وخت به انتظار ورته وکړئ او بیا به د هغه بعد چې کله تاسو راشئ یوزر نیم به ورکړئ دلته په همدې ځای کې اډمین کله چې مو یوزر نیم ورکړو له یوزر نیم بعد به بیا تاسو کله چې مو یوزر نیم ورکړو بیا به له یوزر نیم بعد دلته تاسو جیمیل ورکړئ مطلب اډمین زه د یو اګزامپل جیمیل ورکوم اډمین ډاټ جیمیل ډاټ کام او بیا د هغه نه وروسته چې کله دا ورکړو نو له هغه نه وروسته بیا هغه پاسورډ ورکړئ مثال په ډول باندې خان او ډالر ساین 1 2 3 دا د هغه چې څو پاسورډ کله چې مو پاسورډ ورکړو له هغه نه بعد تاسو یو پورټ ورته مقرر کړئ اني پورټ تاسو کولای شئ د خپل کمپیوټر څخه اوریکل اپیکس انسټالیشن ته ورکړئ خو عموما په هغه کې 80 پورټ تاسو باید چې وکړئ هغه ته ورکړئ 80 پورټ تاسو ورته وکړئ او دا به نور تاسو د اخر کې بیا تاسو انټر ووایئ او د تاسو اوریکل اپیکس به په سکسسفول ډول باندې هغه چې سي انسټال سي سکسسفول ډول باندې هغه انسټال شي کله چې هغه انسټال شي دغه د معلومولو لپاره دغه د انډیکیټ کولو لپاره چې انسټال شوی کنه تاسو به راشئ او ویب براوزر ته او ویب براوزر کې به ولیکئ لوکل هاست به ولیکئ او بیا به هغه بعد فل کالم به ولیکئ او بیا به 80 پورټ ولیکئ او بیا به اپیکس ولیکئ او بیا به انټر وکړئ
نو تاسو سره به دغه د اوریکل افیکس چیرې سي هغه سیټ اپ یا د هغه فریم ورک به تاسو سره دلته موجود سي او رایډ شي. دغه د اوریکل افیکس اپلیکیشن چې ده فریم ورک ده.